خپل د فیسبوک په آی ډی کې دا سیټینګ لازم وکړئ. وس دا کم سیټینګ دی وطنوالو او د دې فائدې څه دي؟ وطنوالو اکثر به تاسو سوچ کړئ چې تاسو ته چې کوم دی مختلف خلک ریکوست کوي تاسو د فیسبوک په آی ډی کې چې تاسو یې پیژنئ هم نه. دې سره تاسو آی ډی هیک کېدی هم شي او دې کې داسې سکیمرانی چې هغه بیا تاسو ته میسج وکړي د جنکو فوټو خپل په پروفایل باندې لګولې او تاسو نه بیا د پیسو ډیمانډ هم کوي. نو راځي چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو د سره لایک کړئ، پیج سره فالو کړئ، ویډیو د نور وطنوالو سره شیر کړئ. که اوس د سره ټایم نه ویډیو د ځان سره سیو کا په بعد کې بیا وګوره طریقه ته زده کا. دې نه علاوه وطنوالو که څوک موږ سره رابطه کول غواړي زما انستګرام ته راشئ. موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی. هغه یوټیوب چینل د سره لازم سپورټ کړئ او سبسکرایب کړئ. ښه وطنوالو دې دپاره به تاسو خپل فیسبوک کولاو کړئ. فیسبوک چې کولاو کړئ بیا به بره په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. دې باندې چې کلیک کړئ لږ لاندې به سکرول کړئ، سیټینګ اینڈ پرایویسی باندې به کلیک کړئ. بیا به دوباره په دې سیټینګ باندې کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ لږ لاندې به سکرول کړئ. چې سکرول کړئ دا لیکلی دی هاو ټو پیپل فایند یو کنټیکټ یو. په دې به کلیک والئ. په دې باندې چې کلیک کړئ لږ لاندې به بیا سکرول کړئ. چې بیا سکرول کړئ پیپل with your phone number دا تاسو کته شي. په دې به کلیک کړئ. دا بس تاسو په دې فوسیبل کنیکشن نو دا به تاسو په دې نو ون باندې کوئ. په دې نو ون باندې او دا به سیف کړئ. ټیک شو. زما په دې کې هم دا انو نو ما خپل په دې باندې هم بند کو. ټیک شو. دا یو ډیر زبردست سیټینګ دی نو دا پکې لازم وکړئ. که دوباره بندول غواړئ نو بیا لاړ شئ. دغه سیم پروسس ته اولته کې دوباره که تاسو چالو کول غواړئ نو بیا یې د هغه ځینه چالو کولی شئ. ډیره مننه.